الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترمو درنو ورونو، ډیر ورونه دا خواهش کوي او بار بار مونږ ته د هغې د خوا دا میسجونه راستول کیږي چې د قرض د ختمولو لپاره یو اسانه وظیفه راته وښیاست. محترمه، د دې لپاره مخکې هم موږ 2 بیانونه کړي دي چې په دواړو بیانونو کې د قرض او د غمونو څخه د خلاصون لپاره 2 وظیفې ذکر دي. په معارف الاسلام اداره کې تاسې هغه موندلی شئ. هغه که د یوټوب شبکه وي یا د فیسبوک وي یا د ټلګرام یا هم د واټساپ وي، نو تاسې هغه بیانونه هم پیدا کولی شي. هغه کې هغه وظیفه هم په لاس درتللی شي. چونکې نن علماو د دې دپاره یو اسانه وظیفه دا ذکر کړې ده چې د ماپښین د لمانځه وروسته چې کله فرض ادا شي، د هغه وروسته بیا چې کوم سنت وي هغه هم ادا شي، نو بیا 100 واره درود ابراهیمي ویل کیږي، خو په داسې طریقه باندې چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، صرف دومره ویل کیږي. د ماپښین د لمانځه وروسته 100 واره دغه درود شریف ویل کیږي، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، دومره قدر ویل کیږي. علماو د دې فواید ډیر زیات لیکلي دي. 3 فواید به زه تاسو ته بیان کړم. اوله فائده یې دا لیکلې ده چې که پر یو انسان باندې قرضونه ډیر وي، الله به ورته ته وس ورکړي چې د ده دا قرضونه ادا شي. او دویمه فائده یې دا لیکلې ده چې که پر یو انسان باندې قرض نه وي او دی دغه وظیفه دغه ورد کوي، الله رب العزال به دی په راتلونکي ژوند کې له قرضونو وساتي. درېیمه فائده یې دا لیکلې ده چې د قیامت په ورځ به الله رب العزال د ده په نصیب باندې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت په نصیب کړي. فواید نور هم زیات لیکلي دي، ما د هغې نه دا 3 تاسو ته راواخیسته چې که چا باندې قرضونه یې هم دا وایست، چا باندې قرض نه وي هم دا وایست. د دې ثوابونه ډېر زیات دي. اسې عموم احادیث په درود شریف کې دومره زیات دي. نبي علیه الصلاة وسلام وایي چې من صلی علی مرة صلی الله علیه 10، چا که پر ما باندې یو ځل درود شریف ولوست، الله رب العزال پر هغه باندې 10 رحمتونه کوي. معززو د دې فضایل زیات دي چې پر درود ویونکي باندې د الله رب العزال لخوا رحمتونه کیږي. نو هر مسلمان ته پکار ده چې دا خپل ورد وګرځوي، د ماپښین د لمانځه وروسته دغه 100 واره درود شریف ورکړي. بیا که چیرې پاته شي، مازدیګر د لمانځه وروسته دې وکړي، ماښام د لمانځه وروسته دې وکړي. دا 5 وخته چې کوم لمونځونه دي د هغه وخته دي وروسته دغه درود شریف وایي، یعنې په 24 ساعته کې دغه 100 واره دی پوره کوي. الله تعالی ته مسپارم، رب العزال دې موږ او تاسې ټول له غمونو، له قرضونو، له مصایبو، له مشکلاتو او د مرضیو څخه په خپل فضل عظیم او د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 440. والسلام.